محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. دغه مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د سورة آل عمران د 8 آیات څخه تر 12 آیات پورې. نو مسله خدا را روانه و چې د وفد چې د نجران څخه د نصاراو راغلي و د هغه دلایل پاته و چې جواب نو ورکړ سوی پرون موږ جواب وای. دغه دلایل خدا وبارل په قران کریم کې راځي چې د عیسی علیه السلام چې دی الله پاک وي وکلمته القاها الى مریم وروح منه خلاوي د روح دی. نو چې د روح دی د الله روح نو د الله جسم روح خود د سړي جزء نو خو د امر بار د الله تعالی زیب دغه قسمت څخه ځینې استدلالات دي د قران کړي الله عز وجل د پرون آیات چې موږ د پرون ویلیو په دغه کې الله تعالی بار قران ورته تقسیم کوي ولدا خو د الله کلام دی الله ته معلوم دي ځینې محکم دي معنا ښکارا ده ارڅوک پویش ځینې بیا متشابه دي متشابه چې دي دغه معنا خفي ده هغه بیا ته هغه ترجمه کوي کې بالکل فرض کوله چې د محکم سره ټکر نه کی پیدا خو هغه الکتاب دی هغه اصل دی ته د دې ترجمه ولیکي چې دغه سره ټکر پیدا کړي برای د خدای زی بولی قل ولا شریف ته نه ګوري. نو دا جواب کو چې ورکاو په دې زمن کې بیا الله تعالی د انسانانو دوه قسم کړل. یو قسم انسانان هغه و چې زړه د فساد او د کجی څخه ډک ولاغنو چې قران خلاص کې اول پر دغه ځای راسم چې دغه ځای څه معنا دغه د متشابهات پښتنه کوي په دغه کې وسځان کناخ کوي چې زخنو دی بیجنه سړی نه مملا صاحب چې تا داس شکر باندې رانس وم په دغه ځای ولا کار لرم معنا دغه علم علاوه دی په ځل کې کوژ دی د ولاکه د قران زده کړه مطلب ده د فقط دغه د چې په خلکو کې فتنې را وپاري فتنې وفاتي په قران کې شکمن کې د کار دغه یو به هغه کسان چې هغه په علم کې رسوخ لري په علم کې محکمه لري پراخه ریشه لري دی ګرځوي آمنا به هغه وايي مش پر ګرځ ایمان راوړي دي کدا محکم دي که متشابه دي کل من عند ربنا ګرځ د الله د طرفه څخه دي. نو دا راسخون په علم چې الله بیان کړ وس د دغه راسخون په علم یو بل صفات ذکر کړي چې دا راسخ په علم داس نه دي چې یوازې دی الله ته تسلیم دي د الله ګرځ کلام مني په متشابه کار نه لري د محکم تفسیر کې هغه دی روان دي ترجمه کوي بل کار بیا دغه دی په دغه باندې مغرور نه دي ګرد مرلاس په دعا هم دي یعنی ارڅوک چې ارڅونه د الله تعالی په دین کې شی چنګیږي سونه چې عقیده سمېږي او غونه الله ته احتیاج ډیریږي
هر څونه چې د الله تعالی د دین څخه لري بره په لږ شي باندې مغروري کې یو لمونځ وکیم دی بره خو لمونځ وسو دوه څه کې دغه میدان کې پاواش دی ضرورت نه ورته لري. مولانا رومي رحمه الله د دې سړي مثال د مچ سره مشابه کړی دی. وایي وخت هم ملنګ شیان خرڅول په کوڅه کې خو نه د ملنګان په ساراو کې براخ نو اوس خواجه زرنجان څه په خواخ بینو پر خرو غراري باندې کړی شیان په انو به ناری والی شی به خرڅاو. یو ځای د خپل خر ودره واغه یا دې مشاج شروع کړي ا مشاج چې کول یا مشاج خو په سارا کې په کوڅو کې د پرولو خاشي هم پرتی د هغه مشاج دی چې رواني سول بره خاشي په کې واغم رواني سوي په کې مچ بیا پر دې خاشاک شي نستی برچ خاشا روانو د مچ څخه ځان ورکس چې اوه ته څنګه شکشتي چلے برای ولزه کشتیوانیم دا خپل د بریتو سره دلته د ورشتان دی لري دا شان خون دا سره دی کړه د کبر برای وګوره د دریافت وګوره د ازما کشتی ته ځان دې ځنی ورکس هغه یو غړې وبې جالته ودی چې برخ نو بولی به اخلاص سوې خاصه و دې ځنی واته نو کشتي ونه شي وای دغه جهال څخه چې په دین کې لږ نو کې عبادت کده وکي ځان ځنی ورکس زکهشتي یا نبی وای یا ولی وای داسې غټه درجه راکړه سوی بر د دعا او د دغه شیانو سدی بار لورسي بیا دې دعا وی نه کوي ګای لبانه مرته جوړ کی زړه بدعتونه نه کوم. الله عز وجل وایي چې سړی را شخصي در شخ کار دغه دي چې ارڅو نه رسخ کیږي او ونه احتیاج ډیریږي دا دغه د دې صفات وای دا مخکې چې راسخین تیر سی چې راسخین دغه کار کوي. ربنا ای رب زموږ لا تزغ تمکجه قلوبنا زړونه زموږ یا الله اوس خو دې زړه راسیده کړی دی په علم کې راسخ دی بیا را کوښ نه کینو لا تزغ تمکجه هغه د زیغه څخه اخص سوی یا کجیته چې ویل کده مکجه قلوبنا زړونه زموږ بعد اذ ورسته تر هغه وخت هدایت چې ته هدایت کړی دی نو مشتتا خو مشته هدایت وکي قران کریم جره نازل کی هغه د دوه قسم کې محکم او متشابه دي کی په محکم کې جماعت علم را لراکی هدایت شکر الحمدلله په و پیدا بیا مې گمراه کړ ور بل خبر په ځین کې در تراګرځي تاسو باید راسي چې معنام لای د جې ګارانټي نه د سړی به خامخا پر هدایت باندې روان ملا به غلب ورته عاجزي په دغه نو گمراهي به اختای نو دا دعا بده کی چې الله وسمه د لارې ما اړه بعد اذ هدیتنا وهب او را وبخشه هبه نه دی دا هبه امر دی وهب را وبخشه لنا زموږ د فار من لدنک استاذن څخه یا الله زه خودونه شی ولکم ستا رحمت ډیر دی نو استاذن څخه را وبخشه مشته رحمتن یو خاص رحمت بس یو خاص رحمت را لره راکی یو خو عام رحمت دی عام رحمت خدای الله پر ګرځ مخلوق روان دی دا راسخ په علم خاص رحمت غواړي خاص رحمت دغه دی چې الله پاک در اخرت په خیر ورسه دلته پر د لارې باندې کجې مراله راکې دغه یو خاص رحمت دی نو دا ولې مشتات څخه غواړو الله پاک نو خپل یو بل چا ناری ک چې زما زړه را سم کوي انک انت الوهاب وجد چې انک بشک ته یا الله وام انت تأل وهاب بخشون کې خدغه بخشونه تکه دا د پیرو د فکر په لاس کې نه دي دا د ملاسه په لاس کې نه دي الله پاک دا ستاسو سره اړه لري نو ته ملاس پورت کې چې یا رب زما زړه مراکه تر هغه وخت ورسته چې هدایت کې راته کړی دی بیا مکه زه خاص رحمت ستاسو غواړم یو خاصه توجه غواړم خاصه توجه دغه د پر زړه می فضل وکړه چې زړه را ګمرا نه کې زیخ پکې کرانه ولې چې ودغه متشابهات ته بار الله سور واچو الله پاک دې کار مې وساتي دغه دعا راسخین کی اوس دا دعا چې د راسخینو وکړله دا خبره بیا کیږي چې څوک وای چې نو ته بیا د دې د پاره یو دنیوي غرض لري خود به دعا وکړي نو ته چې دعا وکړي د دنیوي غرض لپاره دنیوي مفادات کې پکار دي ابر نو خدای د سره وکړه د ځړې مې برقرار کړه ستالت په ذهن کې دنیوي مفادات کې د غیرت کې وای د سی وای د راسخ په علم وای ربنا ای رب زموږ انک تخو جامع را جمع کوونکی او ټولونکی الناس د خلقو د جګر د مزک څخه په مزک کې به څون انسانان چلی یو خدای د شپر ګرځي یو په مزک چلسی وي چل دغه معنا ده لکه سړی چې تاسو به دروښه مثال چې تاسو د ما حول مطابق دلته خلک تعمیرات جوړي ورنه مزدور ولاړ یو سری کې یو څه سیمټ کې یو څه شي کې بیا نو سره چل کینو سره اړې معنا سره نو د انسانانو په مزک اوس دغه نه چل کده توام چې یو غز مزک به خاص انسانانو دا ډوکه جوړي دغه چل انسانان بیا څوک سره راټولي ته به اړیو ځین جلا کوه لکه سړی چې وای برو د دایره کې برته سیمټ چلاک الله عز وجل دغه سکار کی په ورځ د قیامت د څه انسانان د آدم علی السلام سره ورسه درجه قیامت چې په جمزکه چلسی وي د اډو کې په خاوري سی وي بیرته راټولې نو دا د څه کار د پاره کې دا دغه
عظیم کار دغه نه غټ کار دا پالتو د ساتیرې لپاره دی دا د جزا لپاره دی چې شي کړي هغه ته وراسه د ښه بدله درکم چې بد کړي هغه ته وراسه د بد بدله درکم نو دغه راسخ سړی چې په د علم کې راسخ دی هغه وای الله پاک دغه ځای دی بیرېږي چې بیا مې راپورته کوي خپل حضور ته مې درایي حساب را سره کوي دغه خاطر دعا کوم چې الله پاک په دې کې مکجی مراولې پر ما یو خاص رحمت وکستا تر حضور مې په خاص رحمت ورسو دا دغه وجه چې د دعا کې ک دنیوي مفاد غواړي دنیوي مفاد نه غواړي کدا اس خبره ته متوجه است ربنا ای رب زمر انک تچی جامع را جمع کون کی ټولون کی الناس د خلقو د مزکه د سره څخه ګرد کده شکمه څخه کده سره څخه د سابق دي کلاحق دي لیوم د اغه ورځ د پاره سر را ټولې لا ریب شک نسته په افاغه کی چې د قیامت ورځ د ار مؤمن په ځل کې د خبرې ریشه کړي چې قیامت راځي او دا ګرد خلق اعلی را ټولې نو دغه وای چې الله ته دغه کار کوي دا خو به څه نه کوي د څه د پاره کوي د جزا د پاره چې خلکو ته جزا ورکې د نیکو جزا په نیکو ورکې د بدو جزا په بدو ورلره ورکې نو ځکه چې یو پلا پزړه کې مې ځای غرال یو پلا ګمرا سمستا خاص رحمت را باندې ونس لازم سره به څه وکړي خبره مې دوه ځخ ځای دی په دغه د دعا کې دغه ته هم دي خلک نه کې چې په دې د خپل درجال وړي یا په دې د خلکو څه معلومات تعکشي یا دغه وجه د چې دغه بیري اخستې دي څوک به داسې وای چې هغه چې الله تعالی څخه د دعا غواړي ولې د الله څخه غواړي وای الله پاک خو دغه څه غټ کارونه ته کوي نو د ازما د زړه باندې خاص رحمت ده خو بخي والله چې درته اسانه دي چې دغه انسانان چې مزکه چل دي د زړه بیرته جمع کوي نو ازما زړه نه سمولای نو چې دا کار کوي د امر وکړه دا بل ربط خلقو ویلي دي علماء او مفسرین یادون ان الله لا يخلف الميعاد نو دغه ورځ کې شک ولې نشته داغه دلیل چې دی چې دا شک وتل ده خو د دې ورځې وعده الله کړی ده او الله تعالی په وعده کې مخالفت نه کوي په وعده کې مخالفت خو ګرد مرشد سړی څه کیږي خو یا د ناوسی څه کیږي چې یو چا سره وعده کړی باره په ورځ نشي پر کولای ناوسی او یادار کوي د بروي نو ماته بیا تاوان کوي معنا دای بیریج و ما خستې ضعیف وعده خو مې وای کړو زه څه خبرم چې بس ما په نقصان به تمامېږي برای په وسه پرې نه کوي الله عز وجل نه د چا څه بیریج چې کومه وعده کړی انجام امر معلوم دي د سنې چې برای ورسره ز په تاوان پوسم ز په شمانه کېږم نه عاجز دي نه جاهل دي معنا چې په شي نه خبر د ټول شیانو علم ورسره دي چې وعده کړی د ټیک فرغه وخت یې پر کوي نو د قیامت وعده کړی د چې الله پاک یې به تسره پاتوب نو هغه وعدم د شک وتل ده ان الله بشک الله عز وجل چې دی لا يخلف دی نه بدلی الميعاد وعده خپل هغه وعده چې د هغه خلاف نه کوي سړی چې وعده وکي بیا نه کوي د وعده خلاف وکي وعده بدل کړ پر ځای نه کړ الله یې بدلی نه لا يخلف مخالفت نه کوي الميعاد هغه وعده څخه چې د کړی ده نو وعده د قیامت کړی ده تر دغه ځای چې وسرالو کستې چیرې په یاد موږ دغه ټوله صورت دغه د اولنۍ حصے برخه چې و د در اتیایم آیات د دې ربط چې و د اوغه سورته بقره پای خدغه چې فنصرنا علی القوم الكافرین الته خلق دعا غوښته و په دغه صورت کې به الله تعالی د نصرت یو په جبه نصرت یو په تور او په مټ په سوک نصرت الله دواړه ورته بیانې چې ما د مؤمنانو دواړه نصرت کړی دي تر دغه ځای پر هغه د جبه نصرت الله بیان کړي چې بستش پته کسیزه ډالر راغلی ده سورلسه سرغنه دي په سورلسو کې چې بیا دي په هغو کې هغه درې به سرغنه و سیاسي پوهانم پکښې کې و مذهبي پوهانم پکښې کې و د ملکانم پکښې کې و دغه درې نفره چې و څوک په ملکي کې اول نمبر څوک په سیاست کې اول نمبر څوک په دین او علم کې اول نمبر دغه درې به د سورلس خاص کردګانو د پیغمبر سره دلیل پیش کې په دغه مسله چې عیسی د خدای زوی دی پیغمبر دغه جوابونه ورکړي چې دی خپل غوته فغاش او عاجز مګر د کبر د لارې و نه منل هغه خو چلا خبره لکه یو سړي ته چې شپره پر دلایل و دې بارای 4 سرات و ولا کېو انو داخله برا په یو نه باندې خو ګرځي خبري خلاصي سولې منینه یو دادی ورته د ازما خبري په دلیل را رات ک په دلیل باندې جواب راکنه لري نو دی جواب نه درلودي علاوه در دغه ځای پوری بیان وکي چې کوم غلبه ستاسو په نصیب ده د حجت دلاري د دلیل دلاري دغه د الله پاک رسول پر دغه نصاراو د نجران غالب وسو په دلیل کې مدعا هغه معلومه ده چې عیسی د الوهیت دعوا کول چې هغه خدای دی د خدای زوی دی په دې کې د دې جواب لره ورکول وس دا بل مسله بیا چیړي هغه دا ده چې الله تعالی وي په توره هم ماستي نصرت کړی چې کوم ځای سره جنگي دي چې حق مؤمنان او کافران مؤمن پر غالب وسوي
د حق مؤمن څه دا مطلب نه دی چې مؤمن به سره ګناه نه کوي، معصوم وي، ګناه به کړي خو مؤمن دی، ایمان صادق دی، دغه الله تعالی کامیاب کوي پر باندې. اوس نو د دې لپاره اول دا ور تمهید دی، ورسته به دغه خبره د ښکارا کې چې الله پاک وایي چې اخر دی ماتیږي هم او نمونه به درته بیان چې لکه فلاني ځای کې څنګه مات شي. ګوره سړی یو چاته وای در باندې غشتل ماتوم دی، هغه وینه باره بل ورځ په یاد کړ څه چم بدرو ومن نزغلوله. دغه الله عز وجل دلته یو مقدمه دی دغه د موټو د سکه کامیابی هم مؤمن ته وایي چې ستا په نصیب ده، لکه په دلیل چې کامیاب شولې. نمونه به بره د بدر د غذا قصه پیش کړي چې په بدر کې غذا څنګه وسو، هلته څه رقم و، څونه لږ و مؤمنان، کفار څونه ډېر او څنګه پر کامیاب شول. دا نمونه دلته اوس هغه خبره دی د تمهید په لحاظ. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې دی کافران سوي دي، کفر کړی دي، هر کافر چې دی که يهودي دي که نصراني دي که بل دي لن تغنیه، دا لن چې دی تاکیدی دي، لن تغنیه هیڅ کله به کار آمد نسی دفاع به ونه کې. دغه سرتم لن تغنیه هیڅ کله به دفاع ونه کې عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولادونه د دوی. ظاهر نظر خلک چې ګردو مری پر دا ظاهري زندگی باندې اعتماد، هغه اکثره وخت د خلکو مړو ته ګوري، پلانې دغه نه مړو نه لري، یا مال او جایداد ته ګوري، بارا وای دی چې پر آس پورسي پر خپل جایداد باندې په یو ورځ نشي راګرځیدلی. بارانو دغه خانقات دی اکثر وخت باران اعوذ بالله د خدای درجه ورکړي چې دغه نه جایداد رسول خو جایداد ځنی پاتېږي ځنی جنو د خو یو سړی دی سیدی، یا کې ډیر د مثال په تور اولادونه درلودل هم بار دی وای چې دغه یو ور سړی وم دغه نه مړونه یوازې خپل د کاله سره الله پاک وای د کافر د پر اموال دغه اولاد چې دی په نازیر دی خو ظاهر بین دی، نو دغه چې د په شر نه ورځي. مؤمن خو ظاهر بین نه دی، د مؤمنانو خو حقیقت ته نظر دی. ولی اول حقیقت دا دی جنت دوزخ موږ لیدلې دي، نو خو نه مو لیدلې، خدا دونه جوور نظر دی د مؤمن پر هغه لا ایمان دي چې په سترګو نه مرمیږي هغه لا منلي. نو دا پر اولاد کله ته کې پر مال او جایداد کله کې خانقاه دی مسلمان خانه نه پر کوي، که مسکین دی د خانقاه دا ویني د خانقاه پر دغه جایدادو دی اعتماد ته کان لري. که ظاهر بین واغه نو بار وای بار ته د مال ته وګوره ته د جایداد ته وګوره، په خبرو کې به خود وای و مزړه اعتماد نه پر کوي، نو چې د الله په مقابله کې د مال د دفاع او نه اولادونه دي من الله، یعنی من عذاب الله، د عذاب د الله تعالی د پاله کې شیئا اذ قدر دغه لا پښنه ورزي دا شیئا نه کړه ذکر کی معنا ته بوای چې ډیره ګټه نه کوي څه خو بنو کوي الله وای شیئا نه کوي سره دغه نه قدر چې پر داستر ګرځي دغه نه پښه ولا کته ورسي یا د مال یا د اولاد د الله په مقابل کې د خانقاه په ګټه یا د یو بل دغه چې معنا هغه د مثال په تور ظاهر بیني دغه په ګټه د مال د اولاد نه تمامېږي. یو دای چې حقیقت بینی ایمان سمدم واقعي هغه د دغه شیانو څخه د خپل ځان د لپاره کار اخلي، معلوم د الله د لپاره مصرفي، خپل اولاد به مصرف کړي دا ګټه اخستي، نو دا خو چې دی مؤمن دی ځکه کافر دی دا و مچ معنا عقیده نه لري ظاهره بس دا یو شی ښکار کوي. الله پاک او اولئک دغه کسان چې دی دغه کوپر غوړه کړی دی د اسلام په مقابله کې ولاړ دي، هم وقود النار، هم دین وقود پیلوزي دي النار د اور. الله وایي چې د اعتماد پر مال پر اولاد دی دینو د اور پیلوزي دي. پیلوزي خو هغه دی چې معنا هغه ور خو نور سخت خو بیا ورسته نوري غټي غټي ګریګ بکسي شول کیږي، هغه د سخت ور دی به د پیلوزي په ځای کې استعمال شي ګر سره اور به په دغه لګول شي داس. نو دا کافرانو ته دغه خبره وکړه چې په آخرت کې خو چې دی ته دغه مرتبه ګورشته د وقود النار د قسمت څخه، نو دا خو د هغه عذاب دی اخروی. پس رب العزت چې ما ول هغه دی ته وس هغه د سنان کامیابی د مؤمن او د ناکامي هغه ښکار کی د مقدمه په شکل د شوای الله پاک بروي دینو سره کم دي. دغه کسان چې په د اعمالو په اولاد باندې نازیږي پر دغه اعتماد او د الله تعالی د جن مقابله کوي، د دوی حال سره کم دي. کدأب آل فرعون، دا کدأب آل فرعون دا خبر دی مبتدا محذوفه د محذوفه مبتدا د شی شول کیږي. دأبهم د دغه تیرو کسانو چې دا اوس ذکر سوچ دا د جن مقابله کې پر مال او پر اولاد اعتماد د دوی حال د سدي کدأب آل فرعون هغه نو الته پټ ور سره شیر دا مفسرین رحمت الله علیهم ور سره دي. دأب چې دی دأب د یو چا حال ته ویل کیږي، اصل دأب چې دی په یو کار کې تکلیف او زحمت ته ویل کیږي، چې سره یو کار کې په ډیر زحمت کې وداغه ته دأب ویل کیږي، مګر اوس په عرف په اصطلاح کې دأب د یو چا حالت او صفت ته ویل کیږي. نو د دوی حالت او صفت داسې دی لکه د فرعون
فرعونیانو هغې فرعون ته وګوره هغه څونه لښکرې درلودلې مګر وکړه د الله تعالی عذاب چې پر رالی د ده څخه دا د ده لښکرو دفاع وکړه دغونه اتباع یې درلودله دغونه ده ته تسلیم و د ده خبرې یې منلې چې دګر سره باره ځان په خدای ورته معرفي کړي هغو نه کړو ورته چې زوی مړې خو د 100 کالو به یې د 200 کالو به یې خدای د کومې خوایه خدای خو ازلي و ابدي کېدای شي په خبره پوه شي چې سړی دغونه قدر اتباع ولري چې هغه د مثال په طور په غوږو کوم په سترګو ړوند د دغه اتباع څخه نو هر کار اخیسته کېږي کېدای شي په خبره پوهېږي اوس ګوره یو سړی که ستا متابعت کوي هغه غوږونه هم خلاصې د بل چا خبرې اوري سترګې هم خلاصې عقل یې هم کار کوي نو خو چې ته پر هر چا ورهی کېدی نه ورحمله کوي باره وایي بابا یې وجه د جواز یې پیدا کړه نو باره به زه ورحمله کړمه که وجه د جواز نه نو هر څه چې تا ماته ویل زه به هغه کوم او دغه رقم سوډر چې د سړي په لاس کې چې معنا نه سترګې کار کوي نه دماغ کار کوي بس پر تا باندې چې تا ویل هغه نو دا خبره سوټی دي د پښو چې جار چاته ونیوه چې په ویې پر هغه ځای به بک وواړی نو خو دا دغه رقم دی اوس خلک دغسې اتباع غواړي چې سوټیان وي معنا نه به د ده سره چونو چرا وایه نه به ده ته وایه چې دا خبره دې غلطه ده که چې دا وویله د ده نه یې خوښ باره دا خو نه زه په هر څوک بیا نه سم ولی ته خو حساب ورته کوې دغه ړانده خلک نو د فرعون اتباع خو ګرده دا ړانده خلک و دور زه د خدای هم لا ده نه کړه ورته چې درواغ وایه نو نورې خبرې خو بیخي منلې خو د هر چا سره جنګولی شو د هغسې اتباعو سره چې د الله عذاب رالی کله د دفاع وکړله د اتباعو سره په د اوبو پر سر پراته وه لکه مړه مایان نو دا فرعون یې ولې خاص دی الله تعالی خو نور کافران هم تباه کړي او برباد کړي دي الله تعالی چې نور کافران برباد کړي دي وایي دغسې چورلټ په یوه پلا ګرده د امیر و د مامور سره چې په یوه پلا هلاک هغه یوازې فرعون سوی دی په دا نور ځای کې ګاګا یو چیچخه د نیوتلې د مثال په تور یا امیر خلاصوي زغستلی یا اتباع خلاصوي زغستلی او دغه چې ټوټل په یوه پلا په دریاب کې ولې بدله دغه یوازې په فرعون سوی دی نو په دغه کې د نمونه د عذاب ښکاره د الله وایي دغه او د دې امثال نور هم دی وار د واره ولې یاد کړي مال دی د خپلو اتباعو سره ټول لوی کم په یوه پلا هلاک سوي دي نو په دغه کې هغه د الله تعالی غریب شر او شانه دي چې الله وایي نه دي بیا اتباع خلاصوی شي نه دي مال خلاصولی شي د ده خزانې څونه وي د اتباع سونه نو څوک یادوي دغه که یهود دي که نصارا دي چې په مال او په اولاد نازیږي الله خلاصوی نشي نو ولې وام د دوی دأب حال داسې دي که دأب لکه حال آل فرعون د اتباعو د چا د فرعون د آل سمراد اتباع د فرعون دي د ټول لښکرې و پوج والذین او هغه کسان من قبلهم چې مخکې د فرعونیانو خامخا خو نو فرعون نه دی چې الله دی هلاک کړي دي خو د فرعون په څېر دغه رقم ډېر کفره یې هلاک کړي دي خو هم هغه کسان چې مخکې د ده و هغه هم دوی نو څه کړي وو د فرعونیانو او یا دغو کفارو چې در دې د مخه وه کذبو دوی تکذیب کړي وو بآیاتنا زموږ په آیاتو سره دی خو زموږ آیاتونه تکذیبول الله وایي که د تورات آیاتونه راتله که یا به د انجیل دا ورته راتله یا د تیرو نورو صحیفو چې راتله به ده به باره د خدای پاک خبرې نه منلې دا پر دا نبي یا د هغه پر اتباعو و حواریونو چې هغه علما به ورسره وه پر هغو یې تاوانولې چې دا ستاسې خبرې دي لا موږ د شوکه مه اچوئ الهی کوم لا صاحب دا ستا خبرې تا خو ګرد عمر په موږ پاتا جوړه کړي دا مه کوه دا مه کوه زه سره وکړم چې شم خو د ګناه ته معنا هوا کېږي خو دوی دغه شیان کول تکذیب آیاتو هغه څوک کوي چې دی خپل د شهوت حاصلول غواړي نو چې د شهوت حاصلول غواړي خو اهل دین والا دا حرام دي که دی پر حرامو باندې لغته کښېنږدي نو خو بره باید پرېږدي که دی نه باره نو څه چم کوي بره د حرامو آیات یې په لغت وي چې لکه دا ستا خبرې دا نو ستا خبرې کې پسې پرېږده خو دغه تکذیب دی د آیاتو د آیاتو تکذیب خو دا نه دی چې خامخا به وکمه ورته اچوي د آیاتو تکذیب دغه دی چې هغه خبره درته وشي برته هغه بابیس کې استهکر کذبو دی تکذیب کاوه بآیاتنا زموږ په آیاتو سره تکذیب سمانه درواغ ګڼل کول درواغ بلل کول د سما چې کذبو دی درواغ ویل دا خو د تفعیل باب دی کذبو دی درواغ ګڼل کول بآیاتنا په آیاتو سره زموږ فاخذ را ټینګ کړهم دی الله الا عز وجل بذنوبهم فكنه سره د دې را ټینګ کړل والله شدید العقاب والله الله عز وجل چې دی شدید العقاب سخت عقاب و عذاب والا دی الله پاک سخت عذاب ورکوي نو دا چې الله دوی ټینګ کړله په خپلو ګناهو سره خو عذاب یې ورکړي که تا معمولي عذاب الله پاک چې دی سخت عذاب ورکوونکی دی والله شدید العقاب شدید سخت و عقاب عذاب ته وي نو الله خو سخت عذاب والا دی بیا سخت عذاب ورکي نو د دوی حال هم دغه رقم دی لکه د دغو خلکو دغه یهودو نصارا چې په سر کې دا وخت د نجران دی نو چې دا خبرې دی نه مني په دلیل ملامت هم سول نو پاته سو الله پاک په دغسې عذاب ورلره ورکوي و دوی ته عذاب باندې بې اخته کړي نو قل للذین کفروا
الله عز وجل وس هغه خبر ورته کوي چې ما ول وس نو هغه د توري هغه کامیابی چې د مؤمنانو په نصیب کېږي. علاوه دغه سورته قلت هو للذین واغ کسانو تکفروا چې دی کافران سوي دي ورته ستغلبون سجر دي تغلبون تسب مغلوب سي. مغلوب دغه چاته ول کېږي چې تاسو لاس تر ول کلانې چې بر استرګي جړی نیولې نو چورتوي چې وجه دغه څه کول تاسو په یادي دا کافران او د دې اتباع ګرځي ځنی مراجع دا د دې په ډاله کې بار عیسی بل کېږي برای آل بدل کېږي اتباع یې بدل کېږي. نو ته وایې هغه کسان تکفرو چې دي کافران سوي ورته ستغلبون جردي چې مغلوب بکړه سي وتحشرون او تشب بیا را او پاسول سي په ورځ قیامت الی جهنم او دوزخ ته پر دې دنیا ولا چې مغلوب شي. دا غره کمی ورته ویلې وته چې د امریکایان را لپاره شپاوه اسیو خپل بس دغه جاسوسي او دغه نمامت او شغلګری شروع کړل. بار داس په شخصي توګه ورل روارم بار مارل په د کفارو مناظر پر جنبل باندې مالته کشری ی پلا د روسانو دغه څه دوراتي رسو خلک ور سره پاواسو منګر پای ولاړ شکست کې خوري د افغانستان بولی دا خلک خپل جن لشکې کې ډیر کوي پردی نه منی پرېږدي جن په خدای چې بیا خدای د پټېدو ځای نه لري د دې وخندل چې معنا دا ډالر ز پرې شوایسم وس نو ورته کنه کښلې د په کافری ملک وسیج ارته بار ولاړ خودلته چې دا بیرته اسلام مسلمانان سره راپورته سوله د پکښ رسواسو بار په اواز دلته شپکیر ځای ورکس. الله عز وجل ارزه کافر ته دغه اعلان کوي چې په دغه نازیره مغلوبه کېږي ته خو ولي برته نه ویني چې دلته ځان درڅ ورکس. نو مال برای سرګي جړی نه ولي چې خودرته ومه وایي. نو هو للذین کفروا هغه کسان ته چې کافران سوي دي ستغلبون جدي معنا ډیر ټیم نه اخلي. دا خو د الله تعالی جردي مش خو جر دغه بوله چې 15 منټه بعد یا جردي دائما لك علاوه قیامت جردي نقصون عمر بعد. نو خدام چې مؤمنانو ته وایي جردي معنا یا لاس کاله بعد یا شل کاله بعد په دغه وخت کې د آیات کریمه چې نازل دي چې نصارا د نجران راغلي خو برای 15 شپږ کاله بعد برغه لبره شروع سولار د لکه چې په وخت سره د يهودو نصارا جردي چې مغلوب بس مغلوب معنا کمزوري وتحشرون او بیا برا او پاتول سي اله جهنم او دوزخ ارمان چې د دنیا په مرګ تخلاص یادای ارمان چې د دې دنیا په کېش تخلاص یادای خو په آخرت کې جهنم درته ګوري دا ته تشکیدلی من بل ته مړ کېږي مرګ لري چې مرګ لري خو جهنم ته راځي وتحشرون تسرا پاتول کېږي اله جهنم او جهنم کته ودا زو جهنم ته ورغلی نو سګي الا د جهنم صفات کی وبئس المهاد وبئس المهاد ډیر بد فرش دی دغه جهنم. مهاد شدی اصلي و هغه فرش ته ویل کیږي چې سړي شه د ناز بستر برابر کړي فرض کده مثال تو کوریایي توس پر اوار دی ډبل و درې پر اوار دی نو چې دې ځان پکښې کې آرام ساکه راحت پکښې کې و دغه فرش ته مهاد ویل کیږي. نو الله ته حکمان وایي بل دوزخ خو نو ډیر بد فرش دی پر دوزخ د فرش نو پکښې شاو هغه نه لکه سړي چې چاته ور پکته وڅونه ورنه نو دوزخ کې دغه ویل بل استا فرش دی د سم برابر نه دی استا د آرام فرش یعنی ته خو په دوزخ کې راحت بارکه ورته بد فرش دي دا چندو فرش نه دي چې تا ځان ته جوړ کړی و بئس دا ځانګوتم په دغه مهد ویل کیږي خو د کوښنی د آرام فرش درته پکښې کې آماده دي د آرام پکښې کې راحت پکښې کې کینو نو دوزخ باندې د مهاد نوم کښه په کافر باندې لکه تحکم چې په وکه رخصان چې په چا و بئس ډیر بد دي المهاد دغه فرش دغه د آرام ځای ستاده پاره د دوزخ د هغه هي چې جهنم ته راځي دی هغه حذف دی هغه مخصوص بالزم چې ورته وای طالبان کې دای سپدې پویږي بئس چې دی هغه د افعال څخه د زم دی په سیورسته مخصوص واړي نو و بئسبد المهاد دغه د آرام فرش چې دی د جهنم دریا دو. نو دا د آیاتو ترجمه سوله دغه وقفه چې تلی دا چې مخکې هغه د علما او دعا چې وسو شربنا لا تزغ قلوبنا چې ورسخن په علم دغه وای دا گمراهی چې د علم سره سره هم انسان ته راځي دغه د فاره چې دی سیرت د محمد ابن اسحاق رحمه الله یو د سیرت کتاب دی هغه د وفد د نجران چې لري کې دی واقعه پر لیکل ده برای په هغه کې خو یو خصيص پیاج ابو حارثه بن علقمه چې د دوی دیني او مذهبي مشروخ هغه مرسره دا هغه خپل ورور بیا کورس نومې دی دا کورس عمر سره نو خپته کاسه جروان دي د مدینه پر خوا باندې سرزي بارا د ورور ابو حارثه خو عالم دی دی پر خاطر سپور دی دانو بیا خو د مخ بنو امینو خو لا صاحب دی د دوی د مخ کړي برای د غاتر نکو خوري چتل اچنو کې خوري غزاره سو دی وته مشلو چې غزاره کده ورور خافه بد سول د کورس برای د ورور دعا وکړه ولتعس الابعد برای د غلیری چې خدای هلاک ابعد پر نبی علی السلام کې شو ولي خو یمن او مدینه شریف ډیر سره لیدي جنو
نو اوس دا ګر د مزال بدی کوي بیا ورځي دغه سره دلایل وای نو خپل ورور خو ناجملا صاحب دی دغه څه شواس دا زموږ په نامه تعبیر کوي چې معنا غد د عزت تست معلوم سي چې په دې کې مذهبي ریشه درلودلې عبارت دي چې غزار سو برای شرا وکړه ول تعس الابعاد بس دا ابعاد خدای هلاک نو زما ورور به ولې د غاتری شی وکړای کدی نه وای وزه د خپل مبارک ورور دوری وروره مشد د سره دلیل وای خو خرابه ده سوال ابو حارثه چې عالم دی هغه بل تعست انت اتشتم رجلا من المرسلين برل تاج خدای هلاک و د خپل ورور چې تاج خدای هلاک ته ودیس چاته شراکه چې هغه رسول دی د رسولانو د ډلې څخه دی شرم آیا نه لري دا ورور حمیدی کورس هغه ورته ول نو شچې د رسولانو څخه دی خبره پردار کم ده فما يمنعك منه وانت تعلم ولنو چې عالم هم یې نو چاره ګرځولې غوږمړه خو بل در سره ولاړ کلمه به پر خبره خلاصه ده د بار اورته د ابو حارثه برای ول لازمش پاچاهان او سرداران او ملکان خو مشترکم رقم تحفه راکې د نن زمانه په عبارت کې درته وایم نو د ازما جالوبل مټر خو نو ماته یا وزیر صاحب را کړی دی یا د يهودي یو بل نه باینده چې په دې ملک دی خو هغه ماته جالوبل مټر درولې د ازما بنگله خو هغه درولې د ازما سترخان چې رقم رنگین دی خدا دغه په پیسو رنگین دی نو خدا غبر تر باندې بندین چې ز کلمه پروا نه خو ماته وای ته به ماته کار کوي د اسلام په جامه کې به کې د اسلام په جنو په مدرسه کې به راته کوي نو زه به تاسو دغه نعمتونه درکوم خدا بندیږي دسته نو دا ځکه کلمه وایله سه بارانو کورز ول شه نو چې خبره د شک ووتله چې رسول مؤمن دی زه خو بالا در څولاړم زه خو کلمه پروا ته پوس به کار دی پوس دونه قدر تاسو د خپل خېټه او د خپل خوټه دونه مهمه ده چې ته به خامخادره څلور مینه لري په دغه پیسو باندې کیږي ستا خېټه به آباد دغه رقم مجموعه به تاسو پرتی دا به دغه نه کیږي چې د يهودو د لپاره کارونه کوي زه خپل نه کوم ابل خپل پروشه شوار پوند کړی پر لار باندې د یو شعر عربي وای دغه مضمون داو مضمون به زه درته وایم برای ول چې زما وشسته پر خو باندې در روانه ده په داسې حال کې چې په نس کې هغه د اوبو کڅونه اججوري چې وب داور اچي هغه روډ ورتوای دغه او کشنی حملدار هم دا دواړه په نس کې غورځي یا رسول خو خواته در روانه ده او په داس حال کې در روانه ده چې موږ بالا د نصرانیت سمون کیږي استاد نه غواړو پر لار دغه شعر وایي بس وشه زغلول د تر قافیه د مخه ورسېدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تشریف راوړي سلام یې واچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ماته جن راوشه د کلمه ویلې او مؤمن سوی چې اوغه کافلانو بار بیا ورستره مازګری ټیم دي دا ورسېدل دلې واړه ولا بار رسول الله السلام اصحاب تل دی خواجه راغلی جنور خدا قسم ورته کړو چې ډالر روانه ده برل په دې کار مګر یاره کوم منځ چې کوي پیغمبر علی السلام خپل اصحاب تل منظور لرور کی دی چې را دی ده لمر خاطو خاطه د دې قبله دین ول منځ غي خاطه وکي چې فورستنو بار بیا کې څور زده چې د ډیر شپې وکړه د لایل سره ویل کېدل د کورس کې ساتي سوا وردل کورس د ابو حارثه ورور چې د الله عز وجل هدایت ور سره دی هغه امي ورور الله پاک هغه دی دین په نصیب سولار پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه وای ابو حارثه چې دغه نغټ عالم دي چې قوم فخر په مقابله کې ری کړی دي چې الله هغه خاص رحمت نه دی پر کړی چې وهب لنا من لدنک رحمه چې الله نه دی پر کړی هغه دغه خاصره دنیا او آخرت دنیا تیریږي دغه هغه د کوپر پرمن کې لیدل دي پویژنه پویږي دا غره کوم بس مش په جهان اسلام کې دغه علماء لرو چې چپنه کې وګره سړی پرش کیږي چې د دارنګ ته وګورئ چې جبرائیل په د انسان په شکل کې راغلی دی سړی پر حقیقي مګر دی په باطن کې دغه رقم دی چې الله خاص رحمت ندی پر کړی په ځړ کې زیغ دی د يهودو د نصارو پلانونه چې په دغه اسلامي هوادو کې دی پیاده کوي پیاده کول دا نه معنی چې د خلک کافران کوي دغه رقم کوي لکه سړی په خو به مش په د کښینوالي کې به غالبوزي درلودي نیش به درلودي بره به منیش په پټو ځینې ځینې کښم کې مشکې به مزینې جوړ د مؤمنانو سوس مشکان جوړي املا صاحب ځینې جوړي اخته دي مشکې دغه معنی چې کافر درسو نه بد یسي نه امسایګي بد پر یسي نه دغه حکومت بد پر یسي ارڅ چې ورته وایي د پر دماغ باندې اواریر دغه کار دی کوي نو دلته د عالم به دغه دعا وکي چې وهب لنا من لدنک رحمت یا الله پاک ستاسو طرف یو خاص رحمت را باندې وکي خدای ارچا ودی مجمعیت اواکیر چې د رقم غوښو ډاکي د ارچا ودا بش قیمت مټر ته اواکیر د هر چا شو ته اواک ورکیږي د هر چا شکور بلډینګ خوښتي خدای به دغه خدمت نه کیږي نو که پزړه کې یا پر د خاص رحمت د الله پر ونسي سړی زی ورکشي او که وسو تر مرګ یو څو ورځې برابر کیږي نو دغه علما چې په اوغه قران کریم کې د متشابه متابعت نه کوي پر هغه محکم باندې ولاړ دي دغه دعا امروز مره ورسره
کوي چې را پاک وسمه ما گمراه کوي وسمه مرا خوندې کوي کته عالم نو گمراه کیږي د سیرت د قصه لیکل ده بروي ابو حارثه د دوه علم سره چې د الله رحمت خاصه نور سره کافر تر دنیا تیریږي ورور چې امید یې خور کوي هغه د هدایت په نصیب کیږي ایمان راوړي الله تعالی دې پر ایمان فضل وکړي الله تعالی دې خاتمه پر ایمان کې واخر دعوانا الحمد